په دې ویډیو کې موږ د الیکټریک فلکس لپاره جنرال ایکسپریشن وګورو. الیکټریک فلکس د هر سرفیس لپاره او د هر قسمه الیکټریک فیلډ لپاره. په تیر ویډیو کې موږ دا وکړه که یو فلیټ سرفیس وي چې خم پکې نه وي، بیخي هوار سرفیس وي دا، نو په دې باندې موږ یو ایریا ویکټر راښکلی شو چې هغه دې ته پرپینډیکولر شي. مثال په توګه دا د دې ایریا ویکټر دی چې په دې سرفیس باندې پرپینډیکولر دی. بیا که الیکټریک فیلډ یونیفارم وي، مثال په توګه راځئ چې الیکټریک فیلډ واخلو یونیفارم، دا زموږ الیکټریک فیلډ دی چې د دې سرفیس نه تیریږي، دوه لاینز به راکاږو پوره دی. نو یونیفارم الیکټریک فیلډ مطلب دا دی چې پیرالل لاینز دي. صحیح ده، دا زموږ الیکټریک فیلډ شو. نو الیکټریک فیلډ چې یونیفارم وي او سرفیس فلیټ وي، نو د فلکس د الیکټریک فلکس چې کومه ایکسپریشن دی د ای فلکس هغه د دغه الیکټریک فیلډ ځله د سرفیس ایریا. ولی یو ای مونږ اخلو په دې کې ځکه چې الیکټریک فیلډ په هر پوینټ باندې جدا جدا دی، و یونیفارم الیکټریک فیلډ مطلب دا دی چې د په هر ځای باندې د یوه ویلیو ده. نو مونږ یو الیکټریک فیلډ یوز کولی شو د دې سرفیس ایریا او د دې الیکټریک فیلډ کوم چې په دې ډایرکشن کې دی څنګه چې مونږ وکړو، او د ایریا په منځ کې چې کوم ګوټ جوړیږي انګل د هغې کوساین. دا ایکسپریشن دی د فلیټ سرفیس لپاره چې په هغې کې څه کږلیچ نه وي، بیخي تخه سرفیس وي، تخه. او یونیفارم الیکټریک فیلډ لپاره، یونیفارم ای فیلډ لپاره سمه ده. نو دغه زموږ ایکسپریشن دی، په دې باندې موږ مثالونه مو. اوس که چېرته په دې دواړو کې یوه خبره سمه نه شي، یعنی یا سرفیس کوږ او یا الیکټریک فیلډ یونیفارم نه وي، نو بیا موږ دغه ساده ایکسپریشن دغه نشو پکارولی. بیا پکار دی چې موږ انټیګریشن وکړو. دا ولې؟ نو راځئ چې لاول ته یو کیسه راواخلو. که سرفیس یونیفارم نه وي مطلب دا دی چې کوږ سرفیس وي، خمي پکې نه کرو سرفیس وي، داسې به واخلو، تخه نه دی، هوار نه دی. نو داسې سرفیس لپاره بیا موږ یو ایریا ویکټر نشو راښکلی ځکه چې د ایریا ویکټر لپاره دا ضروري ده چې دا په سرفیس ته پرپینډیکولر وي. نو په دې ځای کې چې کوم سرفیس دی په دې علاقه کې هغې ته ای پرپینډیکولر ای په دې اړخ کې دی. صحیح ده. په دلته چې کوم سرفیس دی د هغې پرپینډیکولر کیدی شي په دې خوا باندې، او زه ورته دا ډي ای لیکمه. د دې به درته لږ پس خبره وکړم چې ولې ډي ای ورته لیکم او ای نه لیکمه. دلته چې کوم سرفیس دی د موړ کې دلته د سرفیس پرپینډیکولر په دې اړخ کې دی. نو په دې سرفیس کې موږ وایو چې کږلیچ دی، خم دی، یا دا کرویچر دی، یعنی کرویچر دی پکې، مطلب دی چې نان فلیټ یا هوار تخه سرفیس نه دی. نو د دې دپاره موږ بیا دا ویلی شو چې د تخه سرفیس دپاره خو موږ ریزلټ پیژنو. نو داسې به وکړو چې دا سرفیس په وړو وړو حصو کې تقسیم کړو. دلته به یو وړه حصه د دې سرفیس واخلو، دومره وړه به واخلو چې فلیټ، چې بلکل هوارې تخه. نو په هغې دپاره موږ یو ویکټر ډي ای راښکلی شو. صحیح ده. نو اوس راځئ چې یو الیکټریک فیلډ واخلو یونیفارم. راځئ چې الیکټریک فیلډ یونیفارم واخلو څنګه چې ما په دې لاینز باندې ښودلی دی، په دې سرو لاینز باندې یونیفارم الیکټریک فیلډ دی، پیرالل لاینز دی. بیا موږ داسې وکړو چې دا سرفیس په وړو وړو حصو کې تقسیم کړو څنګه چې موږ دلته دا حصه وړه جوړه کړې ده د ایریا. نو دا د دې لپاره وړه جوړه کړې ده چې دا فلیټ شي. نو فلیټ سرفیس ته موږ ته پته ده چې په هغې باندې یو ویکټر هغې ته ما ډي ویلې. د دې ډي مطلب دا چې دا ډېره وړه حصه ده د سرفیس. دغسې په هر ځای کې به دا په وړو وړو حصو کې تقسیم کړو، او هره وړه حصه به دونه وړی چې به الموسټ فلیټ تخه وي هر ځای کې. سمه. نو بیا موږ وایو چې د فلیټ حصې لپاره خو موږ دا لیکلی شو چې په هغه ځای باندې څومره الیکټریک فیلډ دی ای،
او دا غي سره د ډي ا دا ایریا پروډکټ مونږ واخلو ډاټ پروډکټ نو دا دغه لګي سینه فلکس شو دغه وړي ټوټه صحیح ده نو یعنی ای دغه وړي سي ایریا ته د من ډي ویل او دا غي وړي سي د ایریا او د الیکټریک فیلډ ترمنځ چې کوم انګل جوړي نو دلته د الیکټریک فیلډ او د ایریا په منځ کې انګل دا جوړیږي دا تیټا ده دلته د الیکټریک فیلډ او د ایریا په منځ کې انګل دا جوړیږي دلته د الیکټریک فیلډ او د ایریا په منځ کې انګل دا جوړیږي یعنی دا الیکټریک فیلډ دی نو دا انګلز هم بدل دي په مختلفو ځایونو ځکه چې د ایریا ډایرکشن بدل دی په مختلفو ځایونو کې نو مونږ چې دا کوم ایکسپریشن ولیکو دا صرف دغه وړي سي د لپاره پوره دی بیا د شو کو چې ټوټل فلکس چې کوم دی هغه یو سکیلر نمبر دی نو مونږ د دې وړو حصو د فلکسونه چې کلکولیټ کو هغه یو بل سره جمع کولی شو دې مطلب دا چې مونږ دا فلکس انټیګریټ کو په دغه سرفیس باندې نو دا به ټول سرفیس نه چې څومره الیکټریک فلکس تیریږي هغه برابر وي دې ناحیه ته وي فای او دا د فلکس لپاره د الیکټریک فلکس لپاره په کار راوستل شي سمه ده نو دا انټیګرل چې کوم دی دا ما دوه انټیګرل لیکل د دې مطلب دا دی چې دا سرفیس انټیګرل دی یعنی دا په ایریا باندې انټیګریشن دی د سرفیس په ایریا باندې نو د دې مطلب دا شو چې ان جنرال زمونږ سره د فلکس ایکسپریشن چې کوم دی هغه دی ای डी ए कोसाइन थीटा او डबल इंटीग्रल और या موږ دا ویلې شو چې د پروډکټ په فارم کې ولیکو نو ای زلا ډاټ پروډکټ د ایریا الیمنٹ د سرفیس سره دا انټیګریشن اوس کو چرته الیکټریک فیلډ هم نه یونیفارم نو بیا هم دا ایکسپریشن کار کوي د مثال په توګه یو داسې سرفیس دی چې په هغې کې کا ګلیچ دی نو هغې سره خو به موږ دا کار وکړو چې په وړو وړو حصو کې به یې تقسیم کړو یعنې وړه شان ایریا به دلته واخلو یو وړه شان ایریا په هر ځای باندې واخلو او د هغې به خپل ایریا ویکټرز وي لکه د دې یو دا یو دی د دغې یوې چې کوم دی نو دا یو دی او اوس کو الیکټریک فیلډ هم یونیفارم نه وي مثال په طور الیکټریک فیلډ پیرالل لاینز نه وي دا الیکټریک فیلډ دی دلته راغلی دی بیا دلته بل شان دی او دغسې په مختلفو ځایونو کې بدل دی صحیح ده نو الیکټریک فیلډ پیرالل لاینز نه دي نو الیکټریک فیلډ هم یونیفارم یعنی د الیکټریک فیلډ ویلیوز دلته بدله ده دلته بدله ده دلته بدله ده دا نان یونیفارم فیلډ شو نو بیا هم دا ایکسپریشن کار کوي صرف دومره ده چې اوس الیکټریک فیلډ هم په انټیګرل کې دننه نو دا ایکسپریشن د الیکټریک فلکس لپاره جنرال ایکسپریشن دی راځئ چې اوس دا ایکسپریشن منګه فلیټ سرفیس ته او یونیفارم الیکټریک فیلډ ته اپلای کو دا جنرال ایکسپریشن سو فلکس ان جنرال په موږ سره دی ای ډاټ डी ए صحیح ده راځئ چې فلیټ سرفیس واخلو او یونیفارم الیکټریک فیلډ واخلو فلیټ سرفیس د فلیټ سرفیس لپاره موږ سره ریزلټ پته ده نو راځئ چې د انټیګریشن نه هغه ریزلټ دوباره راولو دا ریزلټ څومره جنرال د مثال په توګه دا فلیټ سرفیس دی نو د دې هر ځای کې چې موږ وړې وړې ټوټې جوړې کړو نو هغه به ټولې په یو مخه یي که نه ځکه چې اوار سرفیس دی که ټوټه دلته واخلو که دلته واخلو د ټولو ایریا به همدغه ښي لاس دی او که نه ټوټه دلته واخلو وړه ټوټه د ټولو ایریا به همدغه ښي لاس دی سمه ده اوس که موږ الیکټریک فیلډ واخلو یونیفارم د مثال په توګه دا هم زموږ الیکټریک فیلډ دی یعنې دلته راغی او دلته د دې سرفیس نه پاس شوی دی دلته راغلی دی او د دې سرفیس نه پاس شوی دی یونیفارم دی پیرالل لاینز دی دلته راغی او د دې سرفیس نه پاس شوی دی نو الیکټریک فیلډ چې دلته کومه انګل جوړوي هغه به دلته هم جوړوي ځکه چې دغه ایریا ویکټرز ټول په یو اړخ کې دي
نو انګل به هر ځای کې د ایریا او د الکتریک فیلډ ترمنځ یو شانی سمه ده. نو دا خو تاسو ته پته ده، یعنی دلته چې کوم انګل دی هغه به دلته می او دلته چې کوم د ایریا او دغه په منځ کې انګل دی به دلته می سمه ده. نو تیټا یو دی. د دې مطلب دا شو چې دې ایکسپریشن کې مونږه لیکلی شو ای डी ए او کوساین تیټا صحیح ده. نو چې په دا خو په دې سرفیس باندې انټیګریشن دی، الکتریک فیلډ یونیفارم دی، د الکتریک فیلډ ویلیو دلته هر ځای کې یو ده. نو مطلب دا چې د الکتریک فیلډ چې کله موږ په دې سرفیس انټیګریشن کوو دا کانسټنټ دی، نو دا به د انټیګریشن نه رابار کو او डी ए کوساین تیټا به پاتې شي په انټیګریشن کې. اوس تاسو وګورئ چې دا انګل هم کانسټنټ دی، دلته چې کوم انګل دا، دلته چې کوم انګل دا، دلته چې کوم انګل دا، دلته چې کوم انګل دا ټول یو ده. نو د دې مطلب د کوساین تیټا مونږه بار راوخلی شو سمه ده. نو پاتې شو डी ए. نو زه چې په دغه سرفیس باندې انټیګریشن وکړم او دا وړې وړې ایریاګانې را جمع کړم، نو ټول سرفیس ایریا به ترې جوړی شي. د دې نه جوړ شو ای کوساین تیټا ځله ا یا ای ا کوساین تیټا. یعنې خیال هم دی د فلیټ سرفیس او یونیفارم الکتریک فیلډ لپاره چې موږ کوم ایکسپریشن لیکلی هغه هم په دې انټیګریشن کې موجود دی سمه ده. راځئ چې اوس دا اپلای کو یو بل کیس ده، یا داسې به وګڼو سرکولر دی صحیح ده. سرکولر سرفیس دی خو فلیټ دی، یعنی د ډیسک په شکل دی. دا د دې ایریا ده صحیح ده. او دلته الکتریک فیلډ راغلی دی، د دې دا یو داسې ډیسک دی چې د دې ریډیوس آر دی سمه ده. او مونږ دا ایکسپریشن ورته اپلای کوو چې د دې نه الکتریک فلکس پاس کیږي، نو دا شو ای डी ए کوساین تیټا سمه ده. دا جنرال ایکسپریشن یوز کوو. نو راځئ چې الکتریک فیلډ واخلو په دې ریجن کې، او هغه الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه د دې نه پاس کیږي او یونیفارم دی صحیح ده. نو یونیفارم مطلب دا د پیرالل لاینز دی. نو د دې ډیسک نه څومره فلکس پاس کیږي، نو موږ به داسې وکړو دا ډیسک په وړو وړو ایریاګانو کې تقسیم کړو په هر ځای کې، او دغه انټیګریشن ته به ورلاندې وسو. نو دا ایریاز چې کوم دي ما الکتریک فیلډ او ایریا د ما الکتریک فیلډ د سرفیس ته پرپنډیکولر واخیست. د دې مطلب دا شو چې د ایریا ویکټرز چې کوم دي هغه د الکتریک فیلډ سره پیرالل دي. لږ آسان غونته کیس مې واخیست. ښه، نو د دې مطلب دا شو چې د ایریا په هر ځای کې چې کومه ایریا ده د هغې او د الکتریک فیلډ ترمنځ انګل 0 دی او الکتریک فیلډ یونیفارم دی. نو ای بمبار روزي او انګل هم سیم دی، نو کوساین تیټا بمبار روزي او دغلته به پاتې شي صرف डी ए صحیح ده. نو डी ए چې کوم دی دا سرکولر ډیسک دی، یعنی که دا ډیسک مخامخ تاسو جوړ کوم نو دا داسې یو ډیسک دی او د دې ریډیوس آر دی. نو د دې ایریا څومره ده خو تاسو ته پته ده چې پای آر سکویر برابر ټول ایریا. او دا डी ए چې نور څه ورسره نه په انټیګریشن کې دننه، نو دا په سرفیس باندې انټیګریشن دی او डी ए بڑا ایریا ده، نو ټوله ایریا ده پای آر سکویر برابر. نو دا فلکس دی شو ای کوساین تیټا ځله ا، خو ا موږ ته پته چې پای آر سکویر دی، نو دا دی شو پای آر سکویر او کوساین تیټا. اوس ما ا چې کوم دی نو هغه کوساین تیټا په هر ځای کې 0 ده، نو دا دی جس ای ځله پای آر سکویر برابر شو. نو په دې باندې به نور باس بیا وکړو خیره تر هغې پورې په مخه.